د ملګرو ملتونو د سرمنشي سیاسي مرستیالې له اسلامي امارت څخه غوښتي چې د افغانستان په اړه د دوحې په درېیمه ناسته کې ګډون وکړي. د ارګ په وینا د سرمنشي مرستیالې او ملګري پلاوي یې دغه ناسته له نړۍ سره د افغانستان د اړیکو د پراختیا او عادي کولو لپاره یو ښه فرصت بللی دی. خو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر ویلي چې په دې غونډه کې د اسلامي امارت ګډون له نړۍ څخه د سرپرست حکومت د غوښتنو منلو پورې تړاو لري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي سیاسي مرستیال د اسلامي امارت له چارواکو سره تر کتنو وروسته سرپرست حکومت ته بلنه ورکړې چې د افغانستان په تړاو د دوحې درېیمې غونډې ته خپل استازی ولیږي. د ارګ د خبرپاڼې له مخې روزیمي ډیکارلو زیاته کړې چې دا غونډه به له نړۍ سره د افغانستان د اړیکو د پراختیا لپاره یو ښه فرصت وي. د دغې خبرپاڼې له مخې مولوي عبدالکبیر د دوحې په درېیمه غونډه کې د اسلامي امارت د پلاوي ګډون د اسلامي امارت د شرطونو په منلو پورې مشروط بللی او د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټاکل هم غیر ضروري بولي. داسې ناستې د نړۍ سره د افغانستان دوستانه اړیکو ته هم زمینه برابروي او دا ناسته به د دې باعث شي چې د دوحې په درېیمه ناسته کې امارت هم ګډون وکړي. وقتی مثمر تمام شده میتونه که تمام کشورهایی که در مقابل امارت اسلامی نظریات مختلف دارند اینا یک نظر شوند و به اساس یک نظر نماینده ویژه را تعیین بکنن و اون نماینده ویژه در هماهنگی با تمام اینا اما اهداف خود پیش ببره و با امارت اسلامی کار بکنه تا امارت اسلامی از این حالت انزوا برآید و به رسمیت شناسی نزدیک شود. میرمن ډیکارلو د هیواد له پخواني ولسمشر حامد کرزي او په تیر حکومت کې د ملي روغې جوړې د عالي شورا له رئیس عبدالله سره په جلا کتنو کې د دوحې د غونډې ترڅنګ سولې او ملي تفاهم ته د رسیدو په تړاو هم خبرې کړې دي. له دې سره مهاله د متحده عربي اماراتو د بهرنۍ چارو وزارت په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د دغه هیواد د سیاسي چارو له مرستیالې لانا نصیبي سره په کتنه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو په تړاو د ملي امنیت شورا د 28 پریکړه لیک پر پلي کېدو خبرې کړې دي. وظیفه اصلی شمیست که قضای افغانستان مستقلانه ارزیابی بکنه و به منظور مدغم کردن افغانستان در سازمان ملل متحد به این منظور ای کار شده و تام وست بارها ای را تاکید کردند که باید قضای افغانستان از طریق سازمان ملل متحد حل فصل شود. پرون د ملګرو ملتونو د سرمنشي سیاسي مرستیال د بهرنۍ چارو وزارت له سرپرست سره په کتنه کې ویلي و چې د دوحې په راتلونکي غونډه کې به د افغانستان په تړاو د نورو موضوعګانو ترڅنګ د مالي مسایلو، بانکي چارو، له نشهیي توکو سره د مبارزې او د اقلیمي بدلونونو په تړاو هم خبرې وشي. په همدې موضوع کې تم کېږو لا ډېر ورباندې بحث کوو. د بحث لپاره دوه قدرمن میلمانه د اسکایپ د کرښې لارې له موږ سره یو ځای شوي دي. د نړیوالو چارو شنونکی حبیب الله هوتکي صاحب او د سیاسي چارو شنونکی اختر محمد راسخ صاحب. تاسو دواړو ستړي مه شئ، په خیر راغلی. هوتکي صاحب د بحث به هم تاسو سره پیل کوو. فکر کوئ چې نړۍ بیا غواړي چې د افغانستان د ستونزو د حل لپاره د دوحې ډیپلوماسي را ژوندۍ کړي، پیاوړې کړي، قوي کړي، ځکه چې ظاهرا داسې ښکاري چې قطر به منځګړي تر څو نړۍ بېرته اړیکې له افغانستان سره ورغوي. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او ګران مېلمه ته خپل سلامونه نیک هیلې وړاندې کوم. لکه څرنګه چې تاسو پوهېږئ، کله چې د امریکا متحده ایالات وجې نتیجې ته ورسېده په افغانستان کې د دې جګړه بې فایدې او بې ګټې ده او په دې کې بې ګناه افغانان وژل کېږي، امریکایانو او په میلیونونو ډالر مصرف شوله. نو دې وجې پرېکړې ته ورسېدل چې باید د افغانستان د هغه وخت د طالبانو غورځنګ چې اوس اسلامي امارت دی د دې سره خپلې خبرې شروع کړي، د سولې خبرې شروع کړي او د سولې خبرې په نتیجه کې دې یو مرحلې ته ورسېدله چې هغه 4 مادې چې تاسو په دې ښه پوهېږئ، لیدونکي پوهېږي، زه نه غواړم دې باندې بیا هم تم شمه، خو دغه پروسه ادامه پیدا کوي. اوس هم نړۍ په دې هڅه کې ده چې د افغانستان د اسلامي امارت سره خپلې اړیکې ټینګې کړي، خپل تعامل وساتي، ځکه نن افغانستان اوسنی حکومت د نړۍ یو جز دی او نړۍ په دې پوهېږي چې په افغانستان کې سوله، په سیمه کې سوله ده، په سیمه کې سوله، په نړۍ کې سوله ده. دغه منظور له امله ملګري ملتونه ډېر زیات کوښښ کوي چې په دوحه کې یا په قطر کې درېیمه غونډه د هغه بلې غونډې په
ګډون جوړ کړي او په دې کې د اسلامي اماراتو او مشرانو ته بلنه ورکړې ده چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. خو زه فکر کوم چې دواړه خواوې شرطونه لري، تر څو چې شرطونه یو د بل سره ونه مني، فکر نه کوم چې اسلامي امارات چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. او بیا د اسلامي امارات د استازي د ګډون څخه فکر نه کوم چې دا غونډه نتیجه ورکړي لکه هغه دوامه غونډه چې نتیجه ورکړي. بله، هوتکی صاحب ظاهرا داسې ښکاري چې له کلونو را په دې خوا د افغانستان قضیې تل خارجي او بهرنی اړخ یې درلودل. تاسې وګورئ ټام ویسټ د امریکا استازی د افغانستان په چارو کې دی، خو سیمې ته سفرونه کوي، نورو هیوادونو ته ځي او ظاهرا داسې ښکاري چې ادرس ترې ورک شوی ده. نور استازي هم د ګاونډي هیوادونه هم چې کله استازي په خپلو کې سره خبرې کوي، افغانستان په حاشیې کې پاتې ده. تر کله به دغه وضعیت دوام پیدا کوي چې کورني مسایل به یوې خواته ایښودل کېږي او تل به بهرنیان په دې کې فیصله کوي چې په افغانستان کې څه پېښ شي، راتلونکی په کوم لوري لاړ شي او دا هیواد باید څه وکړي؟ افغانستان په نړۍ کې یو ځانګړی ځای لري، هم په ستراتیژیکي حساب سره، هم په سیاسي لحاظ سره. دغه 50 کاله چې په افغانستان کې د شهید داود خان د سقوط وروسته په افغانستان کې دا جګړې راپورته شولې، د اکثره جګړې نیابتي جګړې وې. په دې کې همسایه هیوادونه داخل وه، څه ایران، څه پاکستان، څه روسیه او څه د امریکا متحده ایالات په داخلو وختو کې، او حتی د ناټو هیوادونه. نو دا دوی ټول په افغانستان کې خاصه ګټې، مشروع او غیر مشروع ګټې لري. تر هغه وخت پورې چې دوی خپلو ګټو ته رسېږي، دوی د افغانستان جګړې ته ادامه ورکوي، په افغانستان کې مسوله نه پرېږدي. نو همدغه علت دی چې د امریکا استازی ټام ویسټ دی مجبور دی چې د نړۍ د هغو ټولو هیوادونو سره دې کتنه وکړي او نن د افغانستان د پخواني سیاستمداران یا پخواني هغه تښتېدلي مشران د نړۍ په هر ګوټ کې دي تیت و پرک پراته دي. نو زه فکر کوم چې دوی سره ممکن د یو ځینې ځانګړي ملاقاتونه یا کتنې ولري، ولې دا بیا ګټې دي. خو لکه مخکې مې وویل، د افغانستان موضوع تنها پر افغانانو پورې اړه متاسفانه نه لري، په دې کې نړیوال هم داخل دي، او خصوصا همسایه هیوادونه لکه تاسو ویلي چې ټام ویسټ هر هیواد ته ځي، ایران ته ځي، پاکستان ته ځي، روسیې ته ځي، چین ته ځي، فلاني ځای ته ځي. دا هغه عوامل دي چې دا 40 کاله یا 50 کاله جګړه چې په افغانستان کې نیابتي شکل درلودي او په دې کې خارجي هیوادونه درلودله، او په تېرو حکومتونو کې موږ تاسې ولیدل چې هم په پارلمان کې هم په کابینه کې د دغه هیوادونو جاسوسان وو، دغه استازي وو، د وزیر په سویه، د وکیل په سویه او په نورو سویو سره. نو دا خلک اوس هم ژوندي دي، فعالیتونه لري او تخریبي کارونه کوي. بله، بخیر و سلامت اوسئ. هوتکی صاحب هم درته راګرځم. راسخ صاحب، که د دوحې دویمه غونډه چې وه په دې خاطر چې طالبانو پکې ګډون نه درلودل، هغه ناسته ظاهرا له یوې ماتې سره مخ شوه، اوس درېیمه ناسته ترسره کېږي او داسې ښکاري چې امارات به هم پکې ګډون کوي. فکر کوئ چې څه بدلون به راولي، څه تغییرات به راولي، څومره دغه غونډه مهمه ده چې وکړی سي د افغانستان دغه قضیه او څه حل کړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ګران قدر تاسو ته او هوتکی صاحب محترم او ستاسو د ټلویزیون لیدونکو او کارکوونکو ته وړاندې کوم. د سوال پاک له ویره سم ګوري، موږ افغانان هر کله د جګړو په میدان کې ښه ځلیږو او ښه بریالیتوبونه ترلاسه کوو. وخت چې د سیاست میدان شي، په سیاست کې موږ بیا ډېر زر ماته خورو. علت یې همدا دی چې دغه نیمه پېړۍ دغه جګړې چې په موږ باندې وتپل شول، دغه نیابتي جګړې وې او د دغه جګړو له ادرسه افغانستان وران شو، ټول زموږ اقتصاد، ټول زموږ ولس تباه او برباد شول او زموږ د مهاجرت کچه تر د نړۍ تر هر ګوټه پورې ورسېدی. اوس زه ویلی شم په دویمه د دوحې په دویمه ناسته کې چې طالبانو ګډون ونه کوي، دا هم یوه سیاسي لوبه وه چې دوی خپله مخته ویوړله او د سیمه ییزو ملکونو مداخلاتو چې طالبانو ته وړاندیزونه ورکړ شو چې په دغسې په د دوحې په ناسته کې ګډون مه کوئ. ولې تاسو ته بهتره معلومه ده چې مخکې د دوحې د ناستې نه په کابل کې بله ناسته شوله او په هغه ناسته کې اطمینانا او مطمئنا طالبانو ته وړاندیزونه وشول چې تاسو په دغه ناستو کې یا د دوحې په ناسته کې ګډون مه کوئ، د دغه دپاره چې دلته د نړۍ دوه د ابوالقدرتونو یا د دوو قطبونو بیا یو ځل بیا په دې سیمه کې د سیاسي او اپراتیفي او استخباراتي مبارزات روان دی او دلته نوي تحولات او نوي جګړې پلان شوي دي. د دغه جګړو د تسلسل دپاره دوی غواړي چې طالبان له ځانه سره، خو د افغانستان د ملت او د طالبانو دپاره دا به په ګټه وي چې دوی څنګه چې په دوحه کې په اوله ناسته کې پرېکړه وکړله او دوی قدرت ته ورسېدل، څنګه چې هوتکي صاحب ټولو هغه ټکو هغه نقاطو ته توجه وکړه او تشریح کړله. نو بنا زه نه غواړم چې دا تکراري کړم، خو دونه یایم چې تر څو چې هغه پرېکړه د غربي نړۍ سره او د دنیا سره طالبانو کړې ده د ملا برادر په امضا او د
د سیاسي مرستیال په تر مشرۍ تر چتر لاندې دغه روغه جوړه د دوی ترمنځ چې وسوله که چیرې دوی مراجعه ونه کړي او دوی ګډون ونه کړي په دغسې غونډو کې داسې معلومیږي چې دوی په خپل لاس غواړي چې یو ځل بیا د افغانستان جغرافیه د نړۍ د ابوالقدرتونو د ښځ جګړې او د استخباراتي جګړې میدان باندې دوی مبادله کړي. ولې دا موږ چې یو اسامه بن لادن د په سرنوشت باندې تصمیم ونه نیول شو، افغانستان 20 کاله جګړو ته لاړی او موږ هیڅ کله هم د تاریخ په صفو کې افغانانو مستقلانه د خپل د ژوندانه او د خپل د دولتدارۍ او د خپل د اقتصاد د پرمختګ دپاره تر اوسه موږ دا چمتواله یا دغه مرحلې ته موږ نه رسېدلي چې موږ په خپل سر هر هغه څه چې وغواړو موږ هغه تصمیم او هغه تصویب کړو او د نړۍ سره خپل روابط په مختلفو بهانو باندې یا مختلفو شرطو باندې موږ تامین او دغه کړو. زه فکر کوم د نړۍ سره روابط تامینول دا زمونږ د ولس په خیر دی، دا د افغانستان په خیر دی. که خیر د هغه نوي جګړې سره روان دی، که دوی برخه وانخیسته نو معنا دا دی چې دغه جګړې هم دوی خپله بهانه ورته جوړوي او دغه نوي جګړو کې افغانستان د تباهۍ سره مخ کېږي. ډېره زیاته مننه راسخ صاحب، په خیر او سلامت اوسئ. ته کیسه مخکې لري چې بلې پوښتنې ته لاړ سم د راسخ صاحب د خبرې یوه برخه تاسو ته مخته کوم. ښه، راسخ صاحب اشاره وکړه چې افغانستان د نیابتي جګړو ښکار شوی ده. یوه اساسي پوښتنه دا ده چې ولې دغه نیابتي جګړې افغانستان ته راغلې؟ ولې موږ افغانانو دې ته وخت ورکړ، فرصت مو ورکړ چې دغه نیابتي جګړې راسي؟ ولې دا نیابتي جګړې نه ځي امریکا ته، ولې روسیې ته نه ځي، ولې چین ته نه ځي؟ نو دې ته به څه ضرور و چې اوس د امپراتورۍ هدیره سو، د امپراتورانو غاښونه ورمات کړو؟ هېڅ ضرور نه و چې خپل میلیونونه خلک د مرګ کندو ته ور واچوو. بله، متاسفانه تاسې خبر یاست کله چې د شهید داود خان حکومت په 1915 کال کې د یو نظامي کودتا له لارې له منځه ولاړی او په تعقیب یې په 1958 کال د 4 درجې روسیه د هغه اتحاد جماهیر شوروي مستقیما افغانستان اشغال کړي. دوی خپل نوکرانو قدرت ته ورسوله، دوی خپل مزدورانو قدرت ته ورسوله. نو د هغه مرز راهیسې په افغانستان کې بهرنۍ مداخلې شروع شولې، نیابتي جګړې شروع شولې. په مقابل کې بیا امریکا او پاکستان او غربي نړۍ د دې مقابل کې تنظیمونه جوړ کړل. د دغه تنظیمونو او د دغه چپیانو په منځ کې جنګونه جګړې د دې باعث ولې چې په افغانستان کې دواړې خواوې د دواړو طرفو هېوادونه خپل جاسوسان خپل استازي راګډ کړي. د هغه وخت راهیسې زموږ هېواد متاسفانه د دوو ابوالقدرتو د دوو سیاسي تړونونو چې یو ناټو یو وارساو د دې پکتون په منځ کې د جګړې ښکیل شو او د هغه وخت زموږ په افغانستان کې دغه نیابتي جګړې را شروع شولې. دا وخت را شروع شولې او متاسفانه دا وخت څخه دا خلک په افغانستان کې ولزول شول. د هغه په تعقیب هر حکومت چې راغلی دی هغه د خارجي هېوادونو په مرستو په کومک او په اشاره سره راغلی دی. تاسو ولې چې هغه وروسته مجاهدینو په پاکستان کې د حکومت جوړ شو، علنا دی اعلان وکړي په پاکستان کې په پېښور کې سقوط الله مجید 2 کاله رئیس جمهور 2 میاشتې په تعقیب سره برهان الدین رباني د شپږ میاشتې لپاره چې هغه خپل حکومت شپږ کالو ته وځنډاوه چې دغه په نتیجه کې هغه حکمتیار صاحب یا نور دا ونه منله، جګړې شروع شولې. یعنې دغه وخت دا مسایل په افغانستان کې کله چې د شهید داود خان سقوط کوي دغه وخت شوروي اتحاد راځي افغانستان اشغالوي او دوی خپل نوکران په قدرت رسوي، مقابل کې بیا نورې ډلې سره جنګونه کوي، دغه نیابتي جګړې شروع کېږي او په دې کې غربي نړۍ او د شرقي نړۍ لاسونه د هغه وخت سره شروع دي. او ته کیسه کوي اوس اساسي پوښتنې ته راشم، هغه دا چې امارات ویلي دي چې ښایي دوحې په درېیمه ناسته کې ګډون کوي، خو باید هغه د امارات شرطونه ومنل سي. دغه شرطونه فکر کوئ څه دي؟ ظاهرا داسې ښکاري مخکې هم په بیانونو کې په دریځونو کې ویل شوي دي چې امارات مخالف دی چې د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی وټاکل سي. بله، خو دلته څو شیان دي. علاوه په دې چې یو کله چې د یو چا ته دعوت ورکوې دته په کم اسم او نشان سره دعوت ورکوې، دته د یو ډلې په توګه، دته د یو حکومت په توګه، دته د یو دولت په توګه، دا ډېر مهم دي. که چیرې دته د یو ډلې په توګه خطاب کېږي، زه فکر نه کوم چې اسلامي امارت چې نن د افغانستان جغرافیه په لاس کې لري، سیاسي قدرت او نظامي قدرت ټوله په مکمله توګه په لاس کې دي، دا دې ځان ته یو توهین بولي د ډلې په نامه سره دې یادول.
یعنی د دې د قوله د دې د خلاص شي باندې ملي خو یو د مسایل څخه چې یو دولت تشکیلوي ګرچې دولت کې اوس هم ډېرې خلای وجود لري موږ قانون نه لرو موږ نور مسایل کې مشکلات لرو ولې په یو د حکومت یو تعریف څخه دا دی چې یو دولت د تعریف څخه یو برخه دا ده چې کله چې یو دولت یا یو ډله یا هر څه چې تاسې نن پرېږدي هغه د هېواد بشپړه یعنې اکثریت اوس خو بیخي بشپړه په لاس کې د خاوره په لاس کې وي هغه ته یو دولت ویلی کېږي نو زه داسې فکر کوم چې اسلامي امارت یو له خواهشونو څخه به دا وي چې دې ته به د دولت په توګه سره اجازه ورکړل کېږي او زه فکر کوم بله خبره ممکن دی هلته د رسمیت پېژندلو مسله هم مطرح کړي دا هم دوی ممکن په اجنډا کې داخله کړي یعنې دوی ممکن دا وغواړي زه داسې فکر کوم ولې د هې د خوا څخه د ملګرو ملتونو د خوا څخه زه فکر نه کوم چې دغه شرطونه په اساني سره ومنل شي هغه زیات کوشش کوي چې د افغانستان دپاره دوی یو استازی وټاکي چې دا هم زه یو نیک کار نه بولم دا هم د هغه اصولو څخه مخالف کار دی ضرور نه دی چې موږ بیا یو بل نماینده ولرو بیا هغه په افغانستان په چارو کې لاسوهنه وکړي خپله د یو نمایش توالي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازیتوب ځای لري نو زه داسې فکر کوم چې دغه مشکلات به دې منځ کې وي څو چې دغه د خبرو له لارې حل شي یو درېیمه لاره پیدا شي چې هم افغانستان خوشحاله شي او هم ملګرو ملتونه ولې په دغه غونډه کې که چیرې د افغانستان استازي ګډون ونه کړي د دغه غونډه به د دوحې د دویمې غونډې په شان سره وي دا به ګټې ونه لري ولې اشتراک یې هم د افغانستان په ګټه دی او هم د نړۍ په ګټه دی. ډېره زیاته مننه کور د ودانو تکي صاحب. راسخ صاحب ولې باید تل نور هیوادونه نړیوال هیوادونه د افغانستان د ستونزو د حل آدرس وي؟ ولې باید افغانان دغه ابتکار په خپل لاس کې وانخلي؟ ولې باید دلته په کور دننه داسې ناستې جوړې نه شي چې افغانان که له بهرنیانو سره ستونزې لري هغوی راسي او سره کښېني ناستې پاستې وکړي دغه ستونزه باید حل کړي. ښه اوس قطر او امریکا زموږ له غمه څه مړه دي مګم تل داسې ده چې له بهر افغانستان ټکر خوړی ده له بهر افغانستان ضربه خوړی ده. ښه یو اسامه په خاطر باندې په ټول احترام سره خو یو د هغه کس په خاطر باندې افغانستان ټول حکومت ټنګېږي او افغانان له هېڅ خبر نه دي. بیا وروسته له 20 کلونه په 11 ورځو کې بیا یو حکومت ټنګېږي چپه کېږي بل حکومت راځي افغانان هیڅ په جریان کې نه دي. نو دا وضعیت دا ډول مذاکرات او دغه ډول حالتونه به تر کله دوام پیدا کوي په دې هیواد کې؟ ګوري تر هغه پورې دغه وضعیت به دوام پیدا کوي تر څو افغانان د خپل له منځ نه دې توانایي ته ورسیږي چې خپل له منځ نه خپل رهبران موږ وټاکو. دغه ټاکل شوي یا تیر شوي رهبران چې په دغه نیمه پیړۍ کې په افغانانو باندې وتپل سو دا ټول د خارجي ادرسونه تمویل شوي وو تربیه شوي ول او د خپل د پروګرامونو د تطبیق لپاره په دغه ملت باندې حاکمان شوي وو. نو بناءً د ملت له ادرسه رهبر تر یو ملي رهبر هغه رهبر چې هغه د افغانستان د ترقۍ د پرمختګ د سعادت خوشبختۍ او دغه ولس سیالول د نړۍ سره او د ګاونډیانو سره هسې رهبر موږ نه لرو دی او دغه جنګ او جګړې چې دا اوس په دې جغرافیا کې قرار لري موږ اوس نه د هغې ورځې نه باید داسې فکر وکړو چې کله چې احمدشاه بابا په ډیلي باندې 9 ځلې لاړی دلته انګلیسانو فکر وکړي چې دغه قام نه یو د نړۍ او بالقدرت جوړیږي بناء د دغه قام د دغه ولسونو د ماتولو دپاره دغه پروګرامونه موږ ته طرح کوي د ډیورن کرښه په موږ د هماغه دپاره تېر کوي پاکستان د همدغه هدف دپاره جوړ کوي چې دغه جغرافیا او دغه ملت مه پرېږدئ چې دوی سیالان شي دوی حاکمان شي او دوی د دنیا د خلکو سره او د دنیا د قدرتونو سره سیال او د سیالۍ له ادرسه هغو سره محاسبه او خپل د ولس او د خپل د جغرافیا سرنوشت د دوی په لاس کې شي. نو بنا موږ د تاریخ په صفحو کې د دغو دوو بالقدرتونو چې د روسانو او د انګلیسانو او د اوس غربي نړۍ د دوی ترمنځ موږ قرباني شوي یاستو. دغه زمونږ سیمه چې دونه بدبختۍ سره مواجه ده دا د دوی د مداخلاتو له ادرسه دی. ګورې امان الله خان څنګه قدرت ته ورسېدی او امان الله خان څنګه ازادي واخیستې افغانان څنګه په نړۍ کې د اولین ځل لپاره د انګلیس ملا یې ماته کړله او خپل ازادي واخیستې د هغې دښمنیو تسلسل تر دغه ننه پورې چې افغانان وژل شوي دي دا ټول فقط بیرقونه مختلف رنګارنګ شعارونه رنګارنګ پکول شي لونګۍ شي ګیره شي بېګیره شي نیکټایي شي دا خبرې د دغه دپاره دی چې د دغه بیچاره ولس په سترګو کې خاورې شیندل او خپل ځان قدرت ته رسول. تاسې خدای وګورئ چې دغه زموږ دا جمهوریستان چې تېر سول آیا دوی هغه درایت مدیریت فهم او دانش دغه چوکۍ لرله؟ اته تاسې ولیدئ چې د دغه زموږ وزیران اته بېسوادان نه دي مطلق بېسواد زموږ او ستاسو وزیر دی. نو وخت چې وزیر دی بېسواده وي نو غاړه مو بنده چې دا دولتداري دی او دا د نړۍ د 20مې پیړۍ سره عیار سیستم او دولت دی. بنا زه بیا هم وایم
تر هغه پورې چې موږ سیاست زده کړه ونه کړو، تر هغه پورې چې موږ د دنیا سره د تعامل او د راکړې ورکړې پروګرامونو ته چمتو نه سو، موږ به دغسې د دوی د اهدافو قرباني کیږو. کله پاکستان به راځي، کله به ایران، کله هغه افغانه، کله دا افغانه، کله نو ګاڼه به جوړېږي. دغه اوس دا نوې پروسه چې روانه ده، دا چې په افغانستان باندې حملې ورځ تر بلې مستقیمې حملې کېږي، د دې حملو پسې متوجه شي چې لوی د سایس روان دی، لویه بله جګړه پلانه شده ده او دلته لازمه هم سیاسي مرستیال لا اوس هم د طالبانو سیاسي مرستیال لا اوس هم شرطونه ږدي. شرطونه دې باید کېنه دي، هغه څه چې دوی پرېکړه کړې هغه پرېکړه باید عملي. یوه لنډه دمه اخلو، بېرته به راوګرځېږو. درنو لیدونکو ورځو لنډه دمه اخلو، له دمې وروسته زموږ بحث او نیمه ورځ دوام لري. درنو لیدونکو نیمه ورځ ته بیا هم ښه راغلاست. زموږ بحث د دوحې په درېیمه غونډه کې د اسلامي امارت د پلاوي د ګډون په اړوند مسایلو باندې دی. وتکي صاحب، که په ټوله کې اسلامي امارت ګډون کوي او دې غونډې ته ورځي، هلته به د بېلابېلو هیوادونو استازي هم ګډون کوي، فکر کوئ چې دغه پړاو د مذاکرات، دغه پړاو د خبرو اترو باید پر کومو محورونو باندې ولاړ واوسي؟ مشخصا کومې غوښتنې باید د امارت وکړي چې ورته ډېرې حیاتي او اساسي دي؟ خو زه فکر کوم چې اسلامي امارت په لومړي قدم کې د خپل رسمیت پیژندلو مسله وړاندې کوي او که چیرې دې ګډون وکړي، دا به د دې لپاره ډېره مهمه وي. او بل به هغه پیسې چې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د خلکو پیسې کنګل کړي دي، دا به هم ممکن په دا مسایل کې د پیشنهاد وکړي. ولې دا اجنډا باید د مخه باید یعنې کنفرم شي چې آیا دوی ګډون کوي په دغه شرطو او کې نه کوي. او د ملګرو ملتونو او د غربي نړۍ لخوا به بیرته پخواني پیشنهادونه به وي چې د یو ګډ حکومت جوړول دي، چې په هغه کې ممکن د پخواني حکومت ځینې کسان داخل کې د ښځو حقوق وي، مثلا د مکتبونو خلاصول وي. دا مسایل ممکن د دواړو خوا څخه مطرح شي. ولې په لومړي قدم کې زه بیا هم دا فکر کوم چې د دواړو لخوا باید اجنډا مشخصه شي، تر څو چې پر اجنډا باندې موافقه ونه شي. فکر نه کوم چې طالبان یا اسلامي امارت په دې غونډه کې ګډون وکړي. ما چې چېرې ورځ د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال خبرې واورېدلې، د دې د په کلکه سره وویل چې تر څو چې زموږ اجنډا چې دې ځان ته لري حکومت اجنډا ملګري ملتونه هلته قبول نه کړي، دوی په دغه غونډه کې اشتراک ونه کړي. نو دا یو معضله ده. نو لومړی باید موږ پر دغه باندې خبرې وکړو چې آیا په دغه اجنډاګانې چې هم د حکومت لخوا څخه وړاندې کېږي او هم یې ملګري ملتونه په خپل نظر کې لري، چې تاسې مخکې اشاره وکړله چې هغه د یو استازي ټاکل دي، چې په لومړۍ غونډه کې هم دغه مسله وه او حکومت یا اسلامي امارت دې سره ډېر سخت مخالف دی او دا نه مني. دا ډېره حاده موضوع ده. داسې یو فاصله دی په منځ کې وجود لري چې آیا دا کنفرانس یا دغه غونډه به جوړه شي که به نه شي جوړه. زه دا غونډې ته ډېر په شک او تردید سره ګورم، ځکه د دواړو پیشنهادونه یو د بل څخه سره لرې دي، یو د بل نه سره قبلېږي. وتکي صاحب، څنګه شونې ده چې دغه د پرېکون یا دغه د تضاد ډیپلوماسي پای ته ورسیږي، یو تفاهم و خبره اترو ته لاره هواره سي؟ اوس نړیوال وایي چې موږ مشروط تعامل غواړو، له افغانستان سره شرطونه هم دغه دي. بیا امارات ورته وایي چې ښه موږ د چا فرمایش نه منو او باید داسې شرطونه وړاندې نه سي چې هغه د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وي. دلته دغه 45 میلیونه خلک هم حیرانه دي چې ښه اوس د ملامت پکې کوم یو ده او د سلامت پکې څوک ده؟ خبره چې بیا بیرته راځو هغه د قطر هغه لومړي کنفرانس ته چې هلته 4 مادې وې چې تقریبا 3 مادې عملي شوي دي. ولې یوه ماده چې شرایط هغه حالت ته ونه رسېدله او په دغه کې پخوانی حکومت مسؤل و، در مخ دې چې د بین الافغاني خبرې شروع شي، دوی وتښتېدل میدان ایله چې په هغه کې به داسې و چې کله چې دغه 3 مادې چې وې هغه پر خارجي هېوادونو باندې حمله او یا تجاوز نه کول د افغانستان د خاورې څخه و، هغه د بندیانو د دواړو خواو څخه خوشي کېدل و، او په نتیجه کې بیا یو بین الافغاني مجلس جوړېدی چې په دغه کې به یو حکومت جوړېدی چې په هغه کې به ځینې پاک خلک نه د پخواني حکومت خلک. اوس هم ما پیشنهاد دغه دی چې باید طالبان یا اسلامي امارت ځینې پاک خلک چې په افغانستان کې اوسېږي او که بهر کې ځینې خلک وي د هغو لاسونه په وینو نه وي سره، هغه په د حکومت کې راګډ کړي. دا هم د خلکو دپاره غټه خبره ده او هم د دوی ته یو نسبي مشروعیت نور هم ور په برخه کې. نو دا خبره ده. ما خبره ایره شوه چې څه مې ویله، خو هر ترتیب سره وتکي صاحب، پوښتنه تاسو شریکومه بربند به وغږیږو. ښه، د طالبانو په حکومت به نیوکې وي، نیوکې هم لري، البته ضعفونه به هم وي، نیمګړتیاوې به هم وي، خو که په یو شي باندې اعتراف وکړو، هغه دا ده چې د افغانستان په خاوره باندې په بشپړه توګه دوی حاکمیت لري. اوس په افغانستان کې د موږ چې په افغانستان کې یو وینو
امنیت تامین شوی ده، د افغانستان خاوره چا په ضد نه کارول کیږي، برعکس واضح په ښکاره په سترګو لیدل کیږي چې د پاکستان خاوره د افغانستان په ضد کارول کیږي، ځکه چې دا بې پیلوټه الوتکې له همغه ځایه راځي، له داعش سره مبارزه کیږي. دغه کارونه دغه اقدامات سوي دي، فکر کوئ چې یو څه نور کوم اقدامات ته ضرورت ده چې دا بالاخره دا د نړۍ د پلمو د تیشه بې لاستی سي؟ زه په دې باور لرم چې نړۍ نن یعنی په واقعي توګه غواړي چې د افغانستان د حکومت سره تعامل وکړي. دا دوی مجبوره شوي دي نن دې ته مجبوره شوي دي چې باید افغانستان اوسنی حکومت دې ته د یو تعامل لار پیدا کړي او داسې په قرار سره د یو نسبي رسمیت پېژندلو لپاره لار هواره کړي. لکه تاسو وویل ټوله خاوره یې په لاس کې ده، جګړه نشته، کم تجاوز پر بل خاور باندې نه کیږي، حتی پر افغانستان باندې د خارجي هیوادونو څخه حمله کیږي. دا مهم شان دي چې دا بل خبره ده چې بل هیڅ الټرنیټیو بیا موږ په افغانستان کې نه لرو. که چیرې د اوسني حکومت ضعیفه کیږي له منځه ځي نو به څه شی راځي؟ هیڅ پلان نشته، هیڅ نقشه نشته، ملګري ملتونه هم نه لري، جهاد هم نه لري، نړۍ هم نه لري. زه فکر نه کوم چې بیا هغه د سپټمبر مسایل په افغانستان کې تکرار شي. د امریکا د جنس څخه ډېر پند واخیستی او د هغه نتیجه بیرته هغه صفر ته راتله. نو دلته اوس طالبانو ته هغه توپ یا هر چې ورته وایست د دې په لاس کې دی چې دې کومې خواته شوټوي، د دې هغه اختیار دی په لاس کې دی. نن په جهان کې د قدرت په توګه پیژندل شوي دي، هم همسایه هېوادونه دې ته اړتیا لري او هم نړۍ دې ته اوس اړتیا لري. هر همسایه هېواد غواړي چې اوسني حکومت سره تعامل وکړي، تجارت وکړي، دا مسایل وکړي. ولې هیله دا ده چې افغانستان اوسنی حکومت هم یو څه نو کسر نور هم راویښ شي، د خپل اجنډا مشخصه کړي. ځینې مسایل چې هغه ډېر ضرور نه دي پر هغه باندې ټینګار ونه کړي و دا غونډې ته ورسي. ما تېره ورځ د ښاغلي متقي صاحب خبرې په دغه د کنفرانس فکر کوم په آذربایجان کې وو، یعنې د ګډون هلته ډېر زیات مفید وو. د خبرې چې ما اورېدلې ډېرې په زړه پورې خبرې وې او دا خبرې که به نړیوالو ته ورسېږي فکر کوم چې د افغانستان د حکومت سره به نورې هم مرستې وکړي، تعامل به وکړي، ځکه د وینا کې ډېرې مهمې نقطې وې او د افغانستان اوسنی سیاست ډېر په ډېره ښه توګه سره مطرح او پیشنهاد او واضح کړي. نو دا مسایل زه به دا خاطر وایم ګډون د قطر په دا وروستۍ غونډه کې یو ضروري شی دی، یعنی ګټې په د حکومت په ګټه دي، د خلکو په ګټه دي. ولې بیا هم دوی ځینې شرطونه لري، ملګري ملتونه هم باید ځینې شرطونه هم ومني، دوی هم نوکې راټیټ شي تر څو چې دا غونډه ترسره شي. یعنې دا غونډه مهمه غونډه ده. ولې بیا له د اسلامي امارت د ګډون څخه بیا د دې غونډې پایلې لکه دغه دوامي غونډې پایلې بیا فایدې او بیا ګټې دي. په خیر سلامت اوسئ هوتکی صاحب، ډېره زیاته مننه. راسخ صاحب، یو واقعیت په افغانستان کې هغه دا ده چې امارات ورباندې حاکم د واکمني لري. دا اوس ځینې غونډې کېږي له افغانستانه بهر په ځینو هیوادونو کې د تېر حکومت ځینې چارواکي رابلل کېږي. سمه ده، هغوی په تېره کې دلته افغانستان کې واکمني درلودله، خو اوس د افغانستان اوسني واقعیتونه نه دي. دلته چې دغه 45 میلیونه انسانان ژوند کوي، د دوی دغه رهبري او قیادت او حکومت د امارات په لاس کې ده. دغه امارات څومره اړینه ده چې باید حاشیې کې پاتې نه سي، رایه وړي، متن ته ورسره کښېني، ورسره خبرې اترې وکړي. ښه اوس داسې خو نه کېږي چې د تېر حکومت یو څو کسان راولي، بیا متاسفانه دا ټول خلک هم په افغانستان کې دوی ته د غلو په سترګه هم ګوري. غلا یې وکړلې، په میلیاردونه ډالر یې ویوړل، خلک یې همدلته په میدان باندې پرېښودل. نو باید دغه امارات هم راولي، خبرو اترو ته یې کښېنوي، ورسره خبرې وکړي، ډیپلوماسي پیل سي. په دې شکل خو نه کېږي چې هغوی وایي چې دا زما فرمایش او دا زما امر چې دا کارونه ونه سي، زه در سره تعامل نه کوم. او دلته بیا طالبان ورته وایي چې زه د هېڅ امر نه منم او دا خلک همداسې سربډاله پاتې سي. ګورئ، ما مخکې عرض وکړي که چیرې افغانان هم موږ ښه سیاست ولوبوو، نړۍ نن غواړي چې د طالبانو سره یو تعامل او د رسمیت پېژندنې د لارې د هموارولو لپاره دغه ناستې او دغه غونډې کوي. ګورئ ځوانو، نړۍ غواړي چې په دغه سیمه کې امن تامین شي، نړۍ غواړي چې د طالبانو سره ښه روابط تامین کړي، خو دا د طالبانو پورې اړه لري چې طالبان کله کله دا د نړۍ یا د بشریت هغه حقونو ته دا چې وایي چې دا زما شخصي حق دی چې زه په دې ښځو باندې کم ظلم کوم، څه قسم په دې خویندو باندې د مکتب، د تعلیم، د کار دروازې بندوم، دا زموږ داخلي موضوع ده او دا داخلي موضوع نه دی، دا بشري موضوع دی. دا د نړۍ بشر په د باندې تصمیم نیولی شي چې ولې دې بشر سره ظلم دی. اوس دا د فلسطین د خلکو وژنه، آیا دا د خپله د فلسطین د خلکو او د اسرائیل د خلکو داخلي مشکل دی؟ نه، دا د بشریت وژنه ده، دا د بشریت سره ظلم دی. نو بناءً بیا هم که داسې وایو چې که چیرې طالبان وغواړي، څنګه چې هوتکي صاحب ویلې، دغه توپ د دوی تر خپو لاندې او دغه رحمت او دغه
نعمت او دغه د مهرباني او دغه ترحم د خدای له ادرسه په دوه باندې شوی ده چې دوی د دویم ځل لپاره قدرت ته ورسېدل. په اول ځل تاسو ته بهتره معلومه ده حتی د ټایپ کچټې به ماتولې او ټایپونه به ماتول، مګر نن ورور هماغه ټلیفونونه او کمپیوټرونه د دوی په جیبونو کې پاتې دي. بیا دا ناروا نه دی او دغه د تعلیم موضوع هم دغسې دی. دا یوه سیاسي لوبه ده چې دوی بهانه کړې ده. که چیرې دوی واقعا دغه مکاتب خوشي کړي، دغه د خویندو په وړاندې د کار دروازې خوشي کړي، آیا غاړه مو بده شي ټول ولس دوی ته مشروعیت نه ورکوي؟ آیا ټول ولس دوی سره نه درېږي؟ دا ولس و چې دوی سره ولاړ ول، خو دوی د ولس غوښتنې ته اوس لبیک نه وایي، دوی د افغانانو غوښتنې ته لبیک نه وایي، دوی فقط خپل هماغه سرتنبګي کوي تر څو د دغه سرتنبګۍ له ادرسه یو ځل بیا دا ورې پنجابیان په موږ باندې راودانګي، کله ایرانیان ودانګي. دوی د زمینه د دغه مداخلات لپاره دوی مسایري کنه. دغه دوه خبرې ډېرې عادي خبرې دي چې اوله یوه لویه جرګه دایره کړه، د خپل داخلي او خارجي سیاست باندې د خپل د ملت سره مشوره وکړه چې زه څه وکړم، ګاونډي سره څه وکړم او د اوبو په مسله کې څه وکړم، د دنیا سره د اقتصاد او د راکړې ورکړې په ارتباط څه وکړم، تر څو یوه ستراتیژي جوړه شي، قانون اساسي جوړ شي، وروره ملت هم پوه شي، دنیا هم پوه شي چې دغه طالبانو دغه کار وکړي. طالبان چې هره خبره راړي دوی په زور باندې ختمي، دوی په شرطونه یې ختمي. همدغه شرطونه دي چې زموږ سرنوشت دغه مننه. په خیر و سلامت اوسئ. د سیاسي چارو شنونکی اختر محمد راسخ صاحب او د نړیوالو چارو شنونکی حبیب الله هوتکی صاحب. هوتکی صاحب او راسخ صاحب ډېره زیاته مننه. ښه وخت ولرئ. کور مو ودان. سلامت اوسئ.